کله داسې پیښه سوې ده چې تاسو پرته له دې چې کوم کار کړی، کوم فعالیت هم ترسره کړی، بیا هم ستړي واوسئ او هغه ستړیا یا کسالت وروسته له یوه خوبه او وروسته له یوه څه مودې یا له یوې دمې بیا هم هغه ستړیا ستاسو له بدنه نه وتلی، یا تاسو په یو شکل د اشکالو سره له دې چې کوم کار نه کوئ بیا هم ستړي، خسته او ضلع. آیا دغه ستړیا تاسو پیژنئ؟ آیا د دغه ستړیا اړوند کله هم تاسو فکر او سوچ کړی چې دغه کیسه یا دغه ستړیا څه ده او څنګه یو انسان ته پیدا کیږي؟ سلامونه دوستانو، نن غواړم په عاطفي ستړیا یا ضلعګۍ خبرې وکړو. یعنې موږ سره له دې چې له جسمي اړخه جسماً وروسته له یوې فعالیته، وروسته له یوه کاره، وروسته له یوې بوختیا ستړي کیږو، خسته کیږو، په عین حال کې موږ له عاطفي اړخه هم له ذهني اړخه هم کله ناکله ستړي او ضلع کیږو. دغه ستړیا او دې پورې اړوندې کومې نښې نښانې یا هغه څه چې په ذهني یا عاطفي ستړیا پورې اړوند دي نن د خپرونې تر حوصلې بحث پرې وکړو. کله چې بدن استراحت کوي، کله چې بدن دمه نیسي، اما ذهن او عواطف بیا هم ستړي، بیا هم خسته، بیا هم ضلع. یعنی بدن سره له دې چې کومه خاصه چاره، کوم خاص فعالیت نه ترسره کوي، اما بیا هم ستړي او د نوي فعالیت، بیا فعالیت او بیا حرکت لپاره انرژي او توان نه لري. دغه حالت یا دغه وضعیت ته معمولا موږ په ارواپوهنه کې عاطفي ستړیا یا ضلعګي وایو. ارواپوهنه عاطفي ستړیا یا هیجاني ذهني ستړیا معمول په ژوند کې د دوامدارو فشارونو له امله ارزوي. یعنې سره له دې چې په کار او په فعالیت پورې هم اړونده بولي، اما ډیر ټینګار یې دا ده چې دغه ستړیا یا دغه حالت او وضعیت معمول هغه وخت او هغه شیبه انسان ته پیدا کیږي چې په ژوند کې د ډیرو فشارونو او ناخوالو سره سري او یا په ژوند کې ډیرې ناخواله او فشارونه لیدلي. WHO په 2019 کال کې د عاطفي ستړیا پدیده یا مفهوم ډیر په کار او دنده پورې اړوند کړ. یعنی WHO په وخت کې په 2019 کال کې دا خبره وکړه چې هغه ستړیا چې تر ډیره په کار او روان پورې اړه لري، یا هغه ستړیا چې کاری او ذهني اړخ لري، دغه ستړیا ته عاطفي ستړیا وویلې. او عقیده په وخت کې دا و، باور په وخت کې دا و چې دا د کار اړوند یوه نوې او جدي پدیده ده او معمول خلک دغه احساسي. په همدې موخه وه چې EPA له 2019 کال وروسته په پرله پسې شکل څو کاله د هغو وګړو اروايي روغتیا ډیره جدي وګڼله د کومو چې په وظیفه، کار یا دندو بوخت دي. یعنی د کارګرو اروايي روغتیا یا د کارګرو منټل هیلت یا اروايي روغتیا ته پام د دوی کلنی شعارونه سول. د ستړیا اړوند یا بروناوټ اړوند کوم څوک چې ډیر په ارواپوهنه کې مطرح دي، په څېړنو یا په کار اعتبار کېږي، د اعتماد وړ دي څېړنې، او آن موږ ورته د بروناوټ یا د عاطفي ستړیا یا په ټولو کې د ستړیا د ریسرچونو مور ورته وایو، هغه کریستینا مسلک ده.
مسلک په دې عقیده ده چې ذهني ستړیا هله پیدا کیږي کله چې د انسان عاطفي ضرورت، د انسان عاطفي هیجاني اړتیا د انسان له ظرفیت نه پورته شي. یعنی انسان یوې اندازې عاطفي تعاملاتو ته، تقاضا ته، غوښتنو ته اړتیا یا ضرورت لري، اما د انسان ظرفیت نظر د ده له اړتیاو نه ټیټیږي. دی دومره بوخت کیږي، مصروفه کیږي یا په یوه ستونزه کې ښکیل کیږي چې نور خپلو اړتیاو ته، خپلو عاطفي ضرورتونو او تقاضا ته په هغه کچه یا اندازه چې ضرورت ورته لري رسیدګي نشي ورته کولی. بنان په دقسې یوه مرحله کې د مسلک په اصطلاح انسان ته عاطفي ستړیا یا برن اوټ پیدا کیږي. معنی یې دا ده که لږ یې سره وشاربو چې مغز نظر په هغو بوختیاوو چې لري، نظر په هغه حالت کې چې واقع سوی ده، نظر په هغه ګواښ یا خطرناک حالت کې چې موقعیت لري مغز، نور د انسان عاطفي یا هیجاني اړتیاو ته جواب نه ورکوي، غوښتنو ته لبیک نه وایي، غوښتنې جدي نه نیسي، خپله په یو بد، خطر او ګواښمن حالت کې واقع ده، خپله په یو شکل د بقا په حالت کې ده، د بقا حالت یې غوره کړی ده. کله چې دی خپله د خپل ژوند په ساتلو بوخت سي، دی نسي کولی چې هغو اړتیاو ته چې انسان یې لري هغو ته همچنان رسیدګي وکړي. یو بل ارواپوه چې ډېرې په دې برخه کې کار کړی یا وخت ډېر ورکړی، خپلې څېړنې ډېرې په عاطفي مسایلو راڅرخولي دي، هغه دانیل ګولمن ده. ګولمن ډېر په دې مشهوره ده چې د عاطفي موارد او مفاهیم یو ډول په ارواپوهنه کې نړیوال کړل. د عاطفي مواردو ته، عاطفي هوش ته، عاطفي حالت ته، عاطفي وضعیت ته یا د انسان دغه اروایي چار یا دغه اروایي رفتار ته ډیر کار وکړ او په اصطلاح نړیوال یې کړ او په خلکو یې وپېژند. ګولمن حتی دوستانو په دې عقیده و چې د انسان خوشحالي، نیکمرغي یا بریا ډیر ځله په آیکیو پورې ارتباط نه لري. حتی دی په دې عقیده و چې آیکیو یا ذهني هوش یا ذهني چاره د انسان په بریا کې تر شل سلنې نقش یا ونډه لري، اما هغه څه چې انسان واقعا بریا ته رسوي، واقعا د بریا هسک ته رسوي، هغه د انسان ایکیو ده یا د انسان عاطفي وړتیا، نه آیکیو یعنی ذهني وړتیا. دا چې انسان څنګه بریالی کیږي، څومره بریالی کیږي، ګولمن 80 سلنه په دې عقیده و چې د انسان عواطف دي چې دی بریا ته رسوي. ګولمن د عاطفي ستړیا په اړوند په دې عقیده ده چې کله چې فرد ستړی کیږي له عاطفي اړخه، د امیګدالا برخه د مغز ډیر فعالیت ترسره کوي، ډیر کار کوي، ډیر بوخت کیږي او دغه بوختیا فرد سره د پریکړو په برخه کې په ځانګړي ډول د عاطفي او ذهني پریکړو په برخه کې ډیره مرسته نه کوي، ډیر کومک نشي ورسره کولی. په همدې خاطر ده چې فرد کله چې ښه تصمیم ونسي نیولی، ښه انتخابونه یا ټاکنې ونسي کولی، په همدغه مرحله کې په یو شکل د اشکالو دی له ستونزې سره مخامخ کیږي. ګولمن وایي چې دغه ستونزه یا دغه ستونزې ته موږ عاطفي ستړیا وایو. دا یو ډول د هوش یا عاطفي هوش خستګي یا ستړیا ده. ګولمن وایي کله چې فرد په دغسې یو حالت کې واقع سه، دی ډیر په هغو چارو لاس پورې کوي چې هغه معمول یا عرف نه دي، لکه زر عصباني کیږي،
ښکارې لګوي یا پرخاش کوي، په اصطلاح جنګ کوي، بې حوصلې کېږي، بې قراره کېږي، نارامه کېږي او په یو شکل هغه نورمال حالت چې د ژوند ده هغه نه ښیي. او کله چې ارواپوهان بیا راځي یا دوی سره کار کوي، د دوی درملنه کوي، دغه حالت یا د دوی د تشخیص په برید دغه نتیجې ته رسېږي چې دوی په عاطفي ستړیا یا خستګۍ اخته شوي. هغه څه چې د APA او WHO په څېړنو کې په مشترک ډول اشاره ورته کېږي، هغه د انسان د کړنو، د انسان د عواطفو، د انسان د بدن او د انسان د ذهن یا پیژندګلوۍ علایم دي. معنا دا چې کله چې یو فرد په عاطفي ستړیا اخته کېږي، معمول له عاطفي اړخه یا له هیجاني اړخه د بې احساسۍ احساس کوي، فکر کوي چې احساس نشي کولی، ډیر زاړي، فکر کوي چې څوک یې نه درک کوي، فکر کوي چې شاوخوا څوک نشته، فکر کوي چې د عاطفي چارو یا د عاطفي تعامل لپاره دته څوک ارزښت نه ورکوي، دی اهمیت نه لري، دی ارزښت نه لري. د رفتار له اړخه هم معمولا دی په چارو کې ټنبله کېږي، معمولا هغه ډول چې پخوا کار کاوه نشي کولی، یعنې سره له دې چې دلته عاطفي ستړیا ورته پیدا شوې ده، هلته اوس ورو ورو د جسمي ستړیا یا د جسمي فعالیتونو انګیزه هم کمیږي، په یو شکل له خلکو نه، له ډلو ټپلو نه یا په اصطلاح له ټولنیزو چارو نه لرې کېږي، انزوا اختیاري او په یو شکل له خلکو لرې کېږي او ګوښه کېږي. له جسمي اړخه مشخصې نښې دا دي چې سر درد کوي، معمولا د بېخوبۍ یا د خوب ستونزې لري، هغه ډول چې ضرورت لري دی فعالیت او چارې په خپل پخواني شکل نشي ترسره کولی، او په یو شکل له جسمي اړخه هم ستړی، خسته او ضعف احساسوي، یعنې انرژي یې کمیږي او خپل ځان یو ډول ستړی او خسته احساسوي. له ذهني یا د پیژندګلوۍ له اړخه یا د ذهن له اړخه هم نور هغه پخوانی ذهن نه ورته پاتې کېږي، اوس ښه تمرکز نشي کولی، هر څه ښه نشي زده کولی، تصمیم ښه نشي نیولی، فکر ښه نشي کولی، یو څه ښه بیرته په یاد نشي راوړلی، هرجنتیا ورته پیدا کېږي او معمولا په همدې خاطر، په همدې دلیل دی ښه تصمیم او ښه پرېکړه هم نشي نیولی. متاسفانه حتی کله کله د ذهني ستونزو په برید دا موارد هم کله کله په څېړنو کې راځي چې حتی کله کله په منفي فکرونو مخته کېږي، یعنی یو شکل مزمنه منفي ګرایي ورته پیدا کېږي، یعنی ډېر له حده ډېر منفي فکر کوي. هغه وګړي چې عاطفي ستړیا لري یا له عاطفي ستړیا سره ژوند کوي. APA په 2023 کال کې یوه څېړنه خپره کړه چې په ترڅ کې دا څرګنده شوله چې نږدې 43 سلنه لویو خلکو، یعنی بالغو خلکو په خپل ژوند کې کم تر کمه یو ځل عاطفي ستړیا لرلې، او زموږ ټولنې ته اړوند، یعنی په هغو سیمو، هغو هیوادونو کې چې خلک یې بېوزله دي، خلک یې ډېر عاطفي تعاملاتو ته، عاطفي ژوند ته، کورني ژوند ته ډېر وخت نشي ورکولی، یا یې دا نه ده زده چې څنګه د خپل ګډ ژوند د شریک یا د خپلو بچو یا د خپلو همکارانو یا د خپلې کورنۍ له غړو سره د دوی په عاطفي چارو کې یا عاطفي تعامل کې په څه شکل او څه ډول چلند یا برخورد وکړي. په دغسې هیوادونو کې معمولا حدس وهل کېدی شي چې د هغې سلنې چې APA په نړیواله کچه څرګنده کړې ده، که کیسه او داستان زموږ سیمې ته او زموږ خلکو ته راسي، دغه کیسه زموږ د تجربو په اساس 50 تر 60 سلنې ته رسیږي.
یعنی زموږ ولس او خلک نږدې 50 تر 60 سلنې ممکن په دغه وضعیت یا حالت اخته وي. په ټوله کې دې نتیجې ته رسېدی سو چې عاطفي ستړیا یوه ټنبلي نه ده، یو بیولوژیکي او ذهني حالت ده او موږ ته دا ګواښ کوي چې نور باید د خپل ظرفیت او توان نه بره چارې او بوختیاوې ترسره نه کړو. خپل حد او حدود او تعادل باید په هر مسله او هر مورد کې په نظر کې وساتو. هغه څه چې د دې ستونزې یا د دې حالت په له منځه وړلو کې موږ سره په نورمال شکل کومک کولی سي او زه کولی سم هغه د خپلو تجاربو په اساس د اطلاعاتو په شکل حد اقل تاسو سره شریکم، نه د یوې درملنې په حیث. هغه دا ده چې موږ باید وخت نا وخت هڅه وکړو، کوشش وکړو چې عاطفي تخلیه ترسره کړو. یعنی کله چې موږ ته یو غصه، یو حالت، یو ذهنیت، یو وضعیت، یو شک، یو حسادت، یو غصه او هر هغه څه چې له عاطفي اړخه ذهني اړخه پیدا کېدل، ښه خبر ده چې هغه موږ ابراز کړو. دا ښه خبره نه ده چې موږ خشم په خشونت یا تاوتریخوالي بدل کړو. اما که غصه یا خشم په ښه شکل، په سالم شکل یو چیرته خالی کو یا تخلیه کو، دا ډیره ښه ده. نظر دې ته چې موږ یې وساتو او موږ خپل ځان پرې ناروغ او بدبخته کو. دویمه چاره د مغز او یا د اعصابو د سیستم ده. زموږ اعصاب دقیقا لکه د نورو ټولو هغو مواردو په حیث چې موږ په ژوند کې په څرګند ډول یا په اصطلاح عیني شکل وینو حالت او وضعیت لري. یعنی دا معنا دا چې مغز هم د اعصابو سیستم هم خسته کیږي، ستړی کیږي، خپله کشه، خپله اندازه او خپله حوصله لري. کله چې تاسو احساس کړه چې مغز مو خسته ده، مغز مو نور ستړی ده، عصبي سیستم مو نور په اصطلاح کړکېچن سوی ده، یا مسئله جوړي درته، جنجال درته جوړي، یا په د پخوا په څېر نه ده، هر څومره زر چې کولی سي باید استراحت وکړي. یا هغه ټیکنیکونه، هغه چارې چې اوس یې کیدی سي د خپرونې حوصله ورته مناسبه نه وي، هغه ترسره کړي. درېیمه چاره د عاطفي بار یا وزن مسله ده. آیا په کورني ژوند کې، په ټولنیزو چارو یا په کاري دندو کې یا په کاري محیط کې له خپلو تربرو سره، له خپلو ګاونډیانو سره، د کورنۍ له غړیو سره، له خپلو خپلوانو سره، له خپلو دوستانو سره په عاطفي اړیکو کې کومه مسله لرئ، مورد لرئ او هغه ستاسو په اوږو بار ده، تاسو هره لحظه د ځمکې خواته ور نږدې کوي، هره لحظه مو ستړي کوي، خسته کوي، دغه بار یا دغه عاطفي حالت په ځان کم کوي، دغه وزن کم کوي. دغه وزن یا دغه سوء تفاهم یا دغه تعارض، دغه کانفلیکت، دغه ناوړه فکرونه، دغه ناوړه ذهنیت، دغه بغض، دغه خصومت، دغه تربګنۍ، دغه دښمنۍ، دغه ګوندبازۍ چې په زړه کې لرئ، دا له خپله ذهن نه لرې کوي، دا له خپل عصبي سیستم نه لرې کوي چې ارامه سئ، ارامه سئ، خوشحاله سئ، راحت ژوند ولرئ، عاطفي ستړیا به هم په خپله حل سي. یو مورد هم خوب ده. خوب مستقیم له عاطفي ژوند یا له عاطفي ستړیا سره اړیکه لري. هغه فرد یا شخص چې احساس کوي چې عاطفي ستړیا ورته پیدا سوي، هغه علایم چې اوس ما تشریح کړل، هغه په خپل ځان کې ویني تر ټولو ښه مسله یې راحته مسله او د حل لارې خوب ده. خپل خوب سم کړئ. یعنی په منځنۍ کچه تر 9 ساعتو پورې باید خوب وکړئ. تاسو خپله دا وګورئ چې څومره خوب ته او څومره ښه خوب ته، سالم خوب ته، آرام خوب ته، واقعي خوب ته ضرورت لري. یوه لاره هم واړه لذتونه یا خوندونه دي. له ماشومانو سره په لوبو، له خپلو د کورنۍ له غړیو سره په یو تفریحي چارو
یا بوختیا او بوختېدل او په عین حال کې په ګډ ژوند کې یا په بله هره چاره کې ځینې حد و حدود تعینول له موږ سره مرسته کوي چې موږ له عاطفي ستړیا یا خستګۍ لرې سو. تر ټولو اسانه او ښه چاره یې خبرې دي. ښه خبره ده چې که موږ دغه احساس کوو، خپل احساسات له داسې مسلکي یا حرفه‌ایي کس سره شریکې کړو کوم چې هغه په دغه برخه کې موږ سره نظر نورو خلکو ته، عامو خلکو ته ډېر کمک یا مرسته کولی شي. اما که احیانا موږ مسلکي کس هم پیدا نه کړه، ارواپوه پیدا نه کړه، ښه خبر ده چې موږ کم تر کمه له یوه امن کس سره، له خپل یو دوست او ملګري سره خپل دغه حالت او وضعیت شریک کو. موږ په دې عقیده یو کله چې دغه بار، دغه حالت چون فیزیکی حالت نه لري، زموږ له ذهن نه راوځي او له یو چا سره شریکېږي، موږ په خپله په یو شکل له دغه مسلې خلاصېږو. مننه.